پروژه کې یو کار باید موږ دا وکړو چې هغه ګناوې چې موږ په تېر سوي عمر کې کړي دي یا هغه ګناوې چې موږ په تېرو 11 میاشتو کې کړي دي دا په الله وبخښو الله ته زارۍ وکړو الله ته وژاړو الله ته په ننواتې ورسو او دا رقم یې د خدای نه وغواړو لکه مور چې د یو ماشوم نه خفه او ماشوم د مور نه څنګه شان غواړي په کوم الفاظ غواړي په څنګه ژړا یې غواړي څنګه بدي کوي دا خپلې مور ته دا رقم بدي دا رقم ژړاوې دا رقم اوښکې باید موږ تاسې توی کړو الله در مور ډېر مهربان دی الله به مو بخښي لهذا روژه کې مهم یو شی دا دی چې هغه انسان خپل ګناهونه معاف کړي په خدای باندې ما تېره جمعه حدیث درته وویل روایت کې راځي نبي علیه الصلات وسلام صحابه ورته وایي راجمس صحابه سره راجمس فلما ارتقى درجة الأولى د منبر اول زینې ته وختې فقال آمین ثم ارتقى درجة الثانية بیا دوهمې زینې ته د منبر خیژي بیا وایي آمین ثم ارتقى درجة الثالثة بیا درېیمې زینې ته د منبر خیژي بیا وایي آمین کله چې بیان ختم سو صحابه پوښتنه کوي یا رسول الله آمین دې په څه باندې ویلې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي جبرائیل سرا راوړې وه او ما امین ورباندې ویلې صحابه پریشان شو یا رسول الله سرا د چا په باره کې وه د جبرائیل سرا د خدای سرا ده دا د چا په باره کې وه نبی علیه الصلات وسلام 3 کسان یادوي دا 3 کسان یو کس هغه دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم امین فرمایي جبرائیل خواست کی هلاک دی وي تباه دی وي د خدای د رحمت نه دی لرې وي هغه کس چې سپین ږیري پلرونه لري هغه کس چې سپین سرې منډې لري په معاشره کې ځوانان اوسیږي او د دې نه خپل سپین ږیري پلرونه او سپین سرې منډې آزاد هلاک دی وي کسان هلاک دی وي هغه کسان چې په یو مجلس کې زمان نوم یاد سي او دی صلی الله علیه وسلم نو پکار دا چې کوم وخت یو مجلس کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نوم یاد سي توی بار یو باید وایي صلی الله علیه وسلم درېیم سره کې هلاک دی وي تباه دی وي د خدای د رحمت نه دی لرې وي کوم کس کوم بدبخته هغه بدبخته چې د روژې مبارکه مقدسه میاشت پر ده باندې راله د ده په نیک اعمالو کې د ده د الله جل جلاله طرف ته په رجوع کې هېڅ تبدیلي نه راله هغه دی و هغه عمل د هغه رقم ډک د ګناه ووتې ګناه یې نه و معاف هلاک دې وي دا کس نو لهذا روژه کې مهم شی دا دی انسان باید خپل ګناهونه معاف کړي په خدای باندې توبه وباسي توبو الى الله توبة نصوحا تاسو د خدای جل جلاله طرف ته نصوحه توبه وباسي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا ای زما مؤمنانو بندگانو ای زما هغه بندگانو چې ایمان مو راوړی دي زما وحدانیت مې منلی دي د خپلو تېر سوو ګناهونه توبه وباسي توبوا الى الله توبة نصوحا د زړه له کومې نصوحه توبه وباسه او عصا ربکم الله پاک فرمایي ډېر نږدې دی الله تبارک وتعالی به ستاسو ګناهونه معاف کړي او الله تبارک وتعالی به تاسو جنتو ته داخل کړي هغه جنتونه چې د هغه لاندې نهرونه به یې ګورئ دلته الله پاک څه وایي تاسو الله ته رجوع وکړئ توبه وباسئ ګناه دې کړی دی مشکل نه لري
ګناه کبیره درسه سوې ده، ګناه صغیره درسه سوې ده. انسان دی عاجز دی، درواغ به ویلي، هر څه به سوي، خو اخر حل چیش دی؟ د غونې په سرکشۍ کې باید سړی روان دی، د عمر د خدای سره په عداوت او دشمني کې سړی روان دی. نه نه، توبو الی الله، فوراً الله ته رجوع وکړئ. الله بنده یم، عاجز یم، نادانه یم، کمزور یم، ستا پاک مقدس در ته راغلی یم. ای الله ما څه فلانکي ګناه وسول، ما درواغ وویل، ما څه د سترګو ګناه وسول، زما څه د غوږو ګناه وسول، ما په خوله ګناه کړې ده. ای الله ما معاف که، ای الله ما معاف که. الله تبارک وتعالی به ضرور معافوي. بدبختی خو دلته ده، ګناه کوم فخر کوم، ګناه کوم پښیماني نه کوم، ګناه کوم په مجلسو کې بار بار یادوم ما خدا رقم کمال وکړي. دا جرأت علی الګناه دی، دا فخر علی الګناه دی. پر دې باندې خدشه د دې ده چې دا سړی د کافر سي، بیره د کفر ده پر دې کس باندې. کوم کسان چې په ګناهو باندې افتخار کوي، کوم کسان چې په ګناهو باندې فخر کوي، ما پلانکۍ مړانه وواله، ما دا وکړل، ما دا وکړل، دې انډیوال ته وایي، دې مجلس کې وایي، دې مجلس کې وایي، او فخر ورباندې کوي. پر دې سړي باندې خدشه د دې ده چې دی کافر سي. الله څه فرمایي؟